بیا هم ټول دوستانو ته سلامونه ورونو د تیر شپې راهیسې به تاسو واورئ چې حساب پې دپاره زیات خلک چې دي هغه پوسټونه کوي. حساب پې کې والیټ راغلی دا او د دې سره په څنګ کې کله چې تاسو یو څوک ورته راوبلئ مختلف قسمه برخې دي 10 افغانۍ 40 افغانۍ تر 70 افغانۍ پورې ورکوي پیسې درکول کېږي. راځئ موږ هم تېره شپه یو ملګري چې دی هغه میسیج کړی و نو موږ هم یو لینک شیر کړی و د هغې لینک له لارې موږ ته یو سلو شپږ اویا افغانۍ چې دي هغه راغلي دي کرنټ بیلانس چې ده. نو راځئ وګورو چې دا رښتیا هم ده که خلک چې دي خلک دروغ وایي همدغه درته ښایو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو ورونو په دې باندې زه کلیک کوم یو سل شپږ اویا باندې کله چې په دې باندې کلیک وکړو د هغې نه وروسته دلته مخکې چې ما ترې ویډرا کړي دي 414 چې دي هغه ټوټل شوي دي او د کرنټ بیلانس چې هغه یو سل شپږ اویا ده. نو تاسو به دلته راشئ همدغه برخې ته دلته برخې کتلی شئ دلته لیکل شوي دي څومره افغانۍ چې دي هغه غواړئ ویډرا ریوارډ پوینټ چې دي ورته ویل کېږي. زه مثال ورته وایم چې په الحال چې دي ماته 100 افغانۍ چې دی هغه ویډرا کړه. اول به تاسو خپل اکاونټ چې دی هغه ته ویډرا کړئ. کله مورونو چې ویډرا باندې کلیک وکړه د هغې نه وروسته تاسو به خپل کوډ چې دی همغه ورکړئ. نو هر یو چې دی کوډ لري نو زه چې دی نه زه غواړم چې همغه خپل کوډ چې دی هغه دلته ورکم. خورونو ویډرا چې دی هغه مکمل شو پیمنټ چې دی هغه پروګریس کې ده دغه دی پاس یو میسیج چې دی هغه راغلو چې پوینټ چې دی ویډرا شو سکسسفولي سل چې دی پاس تاسو کتلې هم شې یو میسیج راغلو. نو کله چې همدغه کار وشو د هغې وروسته زه بیا هم مین مینو ته راځم. کله چې زه دلته راشم ګوره دلته چې دی دلته مخکې افغانۍ چې دی هغه صفر وي اوس چې دی اوس 100 افغانۍ پکې شوي 100 افغانۍ چې دی هغه راورسېدي. نو اوس دا 100 افغانۍ موږ څنګه کولی شو چې خپل کوم موبایل چې وي هغې ته یې ولګو همدا طریقه درته ښایو. خورونو نو دلته زه 100 افغانۍ په حال لرم په حساب کې تاسو عملي ډول ولیدل چې دلته هر سره ورسېدل. نو زه سلام شمیرې ته ترې لګم. اول سلام شمیره کې خپل بیلانس چې دی هغه چیک کوم. نو سلام شمیره چې دی خپل بیلانس چیک کولو لپاره تاسو ته ټول معلومات شته 490 چې دی هغه کریډټ پکې ده په الحال 490 کریډټ چې دی هغه پکې دی. نو زه اوس غواړم چې همدغه لارې چې دی زه همدغه پیسې چې دي هغه چیرته ولګم خپل شمیرې ته ولګم. نو کله د لاندې کومه برخه چې دا سپین لیکل شوی ده د سپین باندې به کلیک وکړئ د هغې نه وروسته دلته مختلف قسمه اپشنې کېدي. تاسو کولی شئ چې برګ بیل دی او د سره په څنګ کې دولتي ادارات نور هم برګ دپاره مختلف قسمه برخو دپاره پیسې ترې ولګئ. خو زه دلته چې دلته یوه برخه باندې کلیک کوم چې هغې ته ویل کېږي چې موبایل ټاپ اپ چې دی هغې باندې کلیک کوم. خورونو کله چې دلته راغلی دلته تاسو کولی شئ ګوره افغانۍ ما ورکړئ څومره افغانۍ چې دی هغه لیږل غواړي زه ورته 100 افغانۍ ټو چاته یې لیږل غواړي دلته به شي دلته به نمبر ورکړئ. دلته کولی شئ تاسو یې بله حساب ته هم ولګئ. خو زه دلته په الحال چې دی هغه شمېره ورکوم بیا چې دی بیا کنټینیو باندې کلیک کوم. خورونو موبایل نمبر مې ورکړو د هغې نه وروسته هغه کوډ غواړي کوم کوډ چې تاسو هر یو حساب پې اکاونټ چې جوړوئ هغه کوډ باید خامخا در سره وساتئ. ګورئ دغه دی ماته چې دی ماته راورسېدی تاسو پاس چې دی هغه لیدلی شئ یو ټاپ اپ 100 افغانۍ سکسسفولي صحیح شوه پروسس. نو دا چې دی دا په سکسسفولي چې دی هغه وشوې نو زه اوس راځم خپل بیلانس چې دی هغه چیک کوم. خورونو زه دلته راغلم راځئ چې په ژوندۍ بڼه همغه بیلانس چې دی هغه چیک کړو. نو سلام مخکې 490 افغانۍ پکې وي او اوس چې دي اوس 140 د څو افغانۍ چې دي هغه د ټیکس باندې کټ کېږي. نو ورونو بس دا لنډه طریقه ده څنګه کولی شو چې حساب پې استعمال کړو د سره به څنګه د حساب پې نه موبایل ته چې دي هغه پیسې ولګو. کوشش وکړئ هر یو کس چې دي ځان رجسټر کړئ 10 افغانۍ د هغې په اساس درکول کېږي. دا لنډه طریقه ورونو.